علیشا 007 د اختیا واده شوې ده او یا هم پر اختیا واده کوي. که غواړئ چې په اړه یې پوه شئ نو ویډیو تر اخره وګورئ. سلامونه او نیکې هیلې ملګرو که تاسو تر اوسه زمونږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زمونږ چینل پشتون ټایم خامخا سبسکرایب کړئ. نن سبا په سوشل میډیا کې आवाज ده چې علیشا 007 واده کوي. ځینې خلک وایي چې دا هلک د دیر دی، خو بیا ځینې خلک وایي چې دا هلک باجوړی دی. او د علیشا پلار داود شاه هم په یو ویډیو کې ویلي دي چې ما می خپل لور ته خاون کتلی دی. خو ځینې د سوشل میډیا ملګري وایي چې که علیشا د یو باجوړي سره واده کړی وي او یا یې هم ورسره کوي نو دا به ټولو باجوړو ته د شرم خبره وي. خو دوستانو اوس راځو که چېرته علیشا په رښتیا د یو باجوړي سره واده وکړ، آیا دا به په رښتیا باجوړو ته د شرم خبره وي؟ خو زه وایم چې نه. که داسې یو باجوړی پیدا شي چې علیشا له دغسې ګند څخه راوباسي نو دا به ټولو باجوړو ته د فخر خبره وي. او که بیا خدای مکړه هغه باجوړی د داود شاه په څیر علیشا ګډوي نو دا به په رښتیا هم ټولو باجوړو ته د شرم خبره وي. او که د ګډا څخه رامنې کړي او دا کارونه نه پرې کوي نو په رښتیا هم هغه کس ته به ډېر ثواب میلاو شي او ورسره به دا د پښتنو غټ شرم د خرابو او ګنده کارونو څخه منې شي. علیشا ټول پښتانه وشرمول او که چیرې یو نر غیرتي ځوان ته واده شي نو دا کارونه به پرېږدي. نو د سوشل میډیا ټولو ملګرو ته مو دا خواست دی چې هر څه ته نیګیټیو سوچ مه کوئ. خو دوستانو دا خبره بیخي رښتیا نشي کېدلی ځکه چې دوی په یوټیوب کې یو چینل لري نو د همدې لپاره دوی هره ورځ نوي ډرامې راباسي. علیشا په یوه ویډیو کې دا هم ویل چې تر اوسه مې نکاح نه ده تړلې، خو یو کس ته غواړي چې ما ته ګاډی او پیسې راکړي نو چې کله یې پیسې راکړې بیا به له هغه سره نکاح وتړم او بیا به زه د سوشل میډیا په سکرین خلکو ته خپله نکاح او واده وښایم. نو دوستانو معلومه ده چې دا دوی د ویو زیاتولو لپاره هسې یوه ډرامه جوړه کړې ده ځکه چې د دوی چینل نوی مونیټایز شوی او په دې طریقه غواړي چې ډېرې پیسې وګټي. ملګرو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که دا ویډیو په اړه څه ویل لرئ نو موږ سره یې لاندې په کمنټ کې شریک کړئ. امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او د نورو داسې خوندورو او معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ چینل پشتون ټایم خامخا سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم.